الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ډیرو قدرمنو مشاهدینو او مشاهدات، زمونږه د دې حلقې د درس موضوع ده أسئلة مهمة في حياة المسلم. ځینې داسې پوښتنې دي چې د مسلمان په ژوندون کې او په ژوند کې ډېرې اهمې دي. هغه ځکه چې د مسلمان زندگی او ژوند تیرول دا محسوب دی په ده باندې، په دې معنی چې دغه مسلمان د الله جل جلاله په وړاندې مسئول دی. الله سبحانه وتعالی به د ده نه پوښتنه کوي چې ده په دې خپله زندگی کې څه وکړله او دا خپله زندگی په خپله منشه تېره کړه که د الله سبحانه وتعالی د دین په منشه چلیده. د دې وجې نه د مسلمان دپاره یوه ښکلې عقیده چې هغه ته العقیدة الاسلامیه وایي، اسلامي عقیده، او هغه د توحید عقیده ده، د الله سبحانه وتعالی د یووالي عقیده ده. د دې وجې نه مسلمان باید خپله عقیده وپېژني، که هغه نارینه وي که زنانه وي، او که هر څه ځان ته وایي، خو چې دی په اسلام کې داخله شوی او ځان ته مسلمان وایي او اسلام ته منسوب دی، دی باید خپله عقیده وپېژني. نو دغه عقیده د مسلمان به د کوم ځای نه اخیستلی کېږي؟ د دې عقیدې مرجع او ماخذ به څه شی وي؟ یا په بل تعبیر، دغه عقیده چې مسلمان لري، دا عقیده د کوم ځای نه راغلې عقیده ده؟ د دې وجې نه قدرمنو اوریدونکو او مشاهدینو، د مسلمان عقیده مأخذ او منبع او سرچینه هغه د الله کتاب دی، او بیا دویم هغه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ځکه دا د دین دو چینې دي، چې یوه چینه ده کتاب الله او بله چینه ده سنت رسول صلی الله علیه وسلم. د دې وجې نه د الله سبحانه وتعالی وحی دا دین دی. دین که څوک تا نه پوښتنه وکړي
تپوس وکړي چې دا دین څه شی دی. قدرمنو، دین دا د بره راغلی دین دی، دا دین وحی ده، دا دین قرآن کریم دی، دا دین منزل من الله دی. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی یو ښایسته دین موږ ته راکړی چې هغه دین اسلام دی. الله سبحانه وتعالی فرمای ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی یقینا مقبول دین الله ته منظور او مقبول دین هغه دین اسلام دی. او که څوک دین بل څه ته وایي یا بغیر د دین اسلام نه په بل څه کې خپل دین لټوي، خپل عقیده لټوي او خپل نجات لټوي او خپل هغه بچاو لټوي او بیا هغې ته وایي دین، ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، نو چیرې به د هغه نه دا دین قبول نشي او نه هغه څیزونو ته دین وایي، بلکې دین هغه دین د اسلام دی چې په دې باندې انبیا علیهم السلام الله را لیږلي دي. په دې باندې الله سبحانه وتعالی آسماني کتابونه نازله کړي دي. په دې باندې 1,40,000 انبیا علیهم السلام کم و بیش هغه راغلي دي او د دې ښودنه یې کړې خپل امتونو ته. نو دې وجې نه الله سبحانه وتعالی دغه دین ته ښایسته دین ویلی، مقبول دین ویلی، رسمی دین ویلی. که څوک په یهودیت کې یا په نصرانیت کې یا په مجوسیت کې یا په وثنیت کې یا په نورو ازمونو او طریقو کې دین لټوي، هغه دین نه دی. دین اسلام چې کله راغی نو ټول ادیان د دې په راتګ منسوخ شو، که هغه یهودیت دی که هغه نصرانیت دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی ما داسې یو دین تاسو ته درکړی، کامل دین دی، مکمل دین دی، په کم او کیف سره پوره دین دی. دا دې څوک نه وایي چې یاره زموږ په دین کې دا څیز نشته، دا شی نشته. نه، دین زموږ الحمدلله یو کامله ضابطه د ژوندون دی د انسان د پاره، که هغه عبادات دي که هغه معاملات دي، که هغه اخلاقیات دي که هغه سلوکیات دي، که هغه تجارت دی که هغه زراعت دی که هغه اقتصاد دی، دا ټول زموږ په دین کې ولله الحمد موجود دی. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی على سبیل الامتنان او د احسان په طریقه وایي چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دا نعمت دی ما تاسو ته پوره کړی دی، دا دین اسلام، او دا دین ما تاسو له خوښ کړی دین دی، د الله په نس خوښ دین دین اسلام دی. د دې وجې نه امام مالک رحمه الله هغه د دې آیت په تشریح او په تفسیر کې فرمایلی دي چې ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. کوم دین چې د الله د نبی په وخت کې دین نه شو ورته ویل کېدلی او نه ورته ویل کېده، نن هغه ته موږ دین نه شو ویلی. د دې وجې نه امام مالک رحمه الله وایي چې لن یصلح آخر هذه الامه، چرې د دې امت اصلاح نشي راتللی. دا امت وروستنی امت محمدي امت تر هغه چې
په کوم شي باندې اصلاح په اوائلو کې راتلا د صحابو په وخت کې وا د پیغمبر پاک په وخت کې وا په هغه شی به د دې امت اصلاح راځي هغه څه شی او هغه دین اسلام د دې وجه نه الله سبحانه و تعالی فرمای اقیم الدین دین قائم کړئ نو دا دین ما خبره کوله تاسو دا آسمانی دین دی دا منقول دین دی دا منزل دین دی دا بر راغلی دین دی دا الله سبحانه و تعالی دا طرف د دې وجه نه امام مالک رحمه الله مشهور امام دار الهجره د څلورو امامانو نه یو معروف امام هغه وایي چې من ابتدع فی الاسلام بدعة ثم يراها حسنة فقد زعم ان محمدا قد خان الرساله کچا دا په دې دین کې د یو بدعت او یو رواج او یو عقیده ایجاد کړه او بیا هغې ته یې ښایسته وویلې نو ده داسې ګمان وکړ چې د الله نبي په دین کې خیانت کړی وایي ځکه الله وایي چې ما دین پوره کړی او ته د ځانه بدعات کوې د ځانه ایجاد کوې د طریقو چې هغې ته بدعت وایي الله نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي د دې بدعاتو نه د دې ناوړو عقیدو نه ایاکم ومحدثات الامور ایاکم والبدعه تاسو بدعاتو نه ځان بچ کړئ نوې نوې عقیدې چې هغه تاسو ایجاد کړي دي او نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې دې نه ډډه وکئ ځکه الله سبحانه و تعالی مونږ ته رالیږلی دا دین او زمونږ دین الحمدلله غني دین دی هر څه پکې شته خو چې ناخبره یو هغه زمونږ تقصیر دی نو په اختصار سره دین څه شی دی دین وحی ده د بره نه راغلی یو نظام دی یو ضابطه ده او یو داسې ضابطه او داسې قاعده ده چې په دې کې الله سبحانه و تعالی د دنیا او د آخرت فائدې ګټې او خوبایي پکې ایښې دي دا دین دا درې درجې لري یا په بل تعبیر دا دین د درې څیزونو نوم دی یو ته وایي اسلام او دویم ته وایي ایمان او دریم ته وایي احسان دا درې واړه مل کر یو ځای کا دې ته وایي دین اوس که ته دا پوښتنه وکړې یا ذهن ته دې دا سوال راشي چې اسلام څه ته وایي اسلام څه شی دی اسلام د څه نه جوړ دی نو جواب دا دی چې اسلام د استسلام نه دی تسلیمېدو نه او اسلام بیا د درې خبرو نوم دی اوله خبره دا ده الاستسلام لله بالتوحید الله ته تسلیمېدل دي د هغه په وحدانیت سره چې الله به یکتا ګڼي یو الله به حاجت روا ګڼي مشکل کشا ګڼي غیب دان ګڼي کارساز ګڼي ځان به الله ته په دې عقیده او نظریه تسلیموي دویم د اسلام معنا هغه دا ده چې والانقیاد له بالطاعه چې ځان خو دې تسلیم که الله دې یو وګاڼه نو ته به د هغه بندګي کوې طاعت کوې تابعداري به کوې
هغه به منې د هغه احکام به منې، هغه دې چې ومنه د هغه اوامر به منې، د هغه نواهي به منې، د هغه مأمورات به تسلیموي، د هغه منهیات به تسلیموي. درېیمه خبره په اسلام کې هغه دا ده والبراءة من الشرک و اهله، براءت به کوي د شرک نه، کفر نه، نفاق نه، بېدینۍ نه، بیزاری به کوي، کرکه به کوي، نفرت به کوي. کفر و کافر نه، شرک و مشرک نه، نفاق و منافق نه، ارتداد و مرتد نه، د هغې نه به ستا براءت وي، بیزاري به دي. چې دا درې خبرې په تا کې راغلې نو ته مسلمان یې، او دا درې واړه خبرې د اسلام نوم دی. او بیا د اسلام خپل ارکان دي. ارکان الاسلام خمسة، د اسلام بیا 5 ارکان دي. اول رکن هغه الشهادتان، د شهادت کلمه ویل دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د الله توحید منل، د پیغمبر علیه السلام رسالت تسلیمول، دا دواړه چې یو ځای کې دې ته بیا هغه زمونږ په اصطلاح د عوامو کې کلمه طیبه وایي. دویم رکن هغه دی الصلاة، لمونځونه کول، د لمونځونو پابندي، د لمونځونو ادایګي، هغه هم 5 وخت. اصل کې منځونه دي 50، خو الله سبحانه وتعالی په دې 5 لمونځونو سره د 50 منځونو اجر ورکوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره معراج ته لاړ او هلته اسمانونو ته الله راوغوښته، سدر المنتهی نه بره تیر شو او په تحفه کې یوه تحفه او دغه لمونځ ورکړ. موسی علیه السلام په اسمانونو کې ورسره مخامخ شو، هغه پوښتنه ترې وکړه څه درکړه منځونه؟ 150 ستا امت نشي کولی، زما امت هم داسې احکاماتو کې پاتې راغی. ورشه الله ته، بیا راغی، بیا راغی، بیا لاړ، بیا راغی، آخر وایي ماله نوره حیا راځي. الله د طرف ویل شو منځونه دې 50 دي، خو اجر به 50 وي. او دریم رکن هغه د زکات، مالی عبادت. او څلورم رکن دی هغه روژه، د رمضان میاشت روزه نیول. او 5م حکم دی حج د بیت الله. او دا 5 واړه ارکان په حدیث د جبریل کې دي. جبریل تپوس وکړه چې اخبرني عن الاسلام. پیغمبر علیه السلام ته ما ته خبر راکړه د اسلام نه. هغه ورته الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. او په یو روایت کې راځي ان استطعت الیه سبیلا. الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو ته په دې اسلام باندې عمل نصیب کړي، او الله دې مونږ او تاسو په دې اسلام په معنا باندې پوي کړي، ارکانو باندې دې پوي کړي، او عمل دې الله پې موږ ته نصیب کړي. تر بلې حلقې پورې په الله جل شانه باندې سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد